بسم الله الرحمن الرحیم. زه عباد الله بن اساده د حاجي نور آغا بن اساده زوی د ابوبکر صافي خصوصي عالی لیسې د 10م ټولګي زده کوونکی یم. زه نن غواړم تاسو ته د کیمیا مضمون په اړه یو تجربه ترسره کړم. لارښود استاد مې استاد وحید الله شینواری دی. په تعامل کې کاربن ډای اکساید لاسته راوړو. تعامل یې داسې دی چې په دې تعامل کې اسیټیک اسید یا سرکه، سودیم بایکاربونیټ یا د وړو سوډا سره تعامل کوي. سودیم استات پلس اوبه پلس کاربن ډای اکساید جوړوي. لکه څنګه مې چې وویلې اسیټیک اسید یا سرکه لرو، د وړو سوډا سودیم بایکاربونیټ لرو، فلسک لرو او یو پکاڼه لرو. لومړی سرکه راخلو، فلسک کې اچوو. اوس په دې پکاڼه کې سوډا اچوو. اوس دا پکاڼه فلاکس سره وصلو. دلته تعامل ترسره شو، سودیم اسیټیټ جوړ شو، اوبه جوړې شوې او کاربن ډای اکساید جوړ شو. لکه څرنګه چې ولیدو موږ کاربن ډای اکساید لاسته راوړو چې په دې پکاڼه کې دي، او هیله لرم چې دا تجربه مو خوښه شوې وي چې تاسې کور یا مکتب کې وکړئ.